نن ځوان یې که نه په لاسونو کې دې زور دی په مټو کې دې زور دی په خپو کې دې زور دی اوږده اوږده تهجد کوه سبا وګوره بیا نشي کولی نن ستا په مټو کې زور دی ته د الله سبحانه تعالی هر قسمه بندګي کولی شي ځان قربانولی شي ځان خاورې کولی شي سبا له به یې ټوخي سره اودس ماتېږي بیا ورته څه بندګي وکړي د الله سبحانه تعالی موږ چې بوډاګان شو په جومات کې ځان له جانماز واچو په د اولني سب کې بیا ورته څوک پرېږدي هم نه ته به چې دا داسې د پوخانه دیندار روان دی او دغه ځای ځان له نیولی په ځوانۍ کې چا لیدلی هم نه و په جومات کې په مزدورۍ کې چې مصروف و کله چې د مزدورۍ و چا لیدلی هم نه و په دې جومات کې خو چې کله د مزدورۍ نه ریټایر شو او بدن یې ختم شو او اډوکو هر ځای جوړې اواز شروع کړو نو بیا ځان له جنماز راوړو د جومات په اول صف کې واچو وایي زما د جنماز ګورې څوک ونه خوځوي وایي موږ دا نه وایو چې دې خلکو ته اجر نه میلاوي خو موږ وایو کوم ځای کې دی او کوم ځای کې هغه ځوان فرق په بوډا او په ځوان کې دا ځان سره یاد ساتئ د ځوان سړي ښایست دی د بوډا ښایست دی نشته د ځوان سړي شهوت په زور کې بوډا سړي شهوت ختمي ځوان زوري جنگ کولی شي کنځلې کولی شي بدې ردې ویلی شي هر قسمه ګناه د ده سره طاقت یې کولی شي د بوډا سره طاقت نه وي نو ګناه به څه وکړي د دې طاقت باوجود د ځوان په دې خواهشاتو باندې خپې کېږي او د الله سبحانه تعالی بندګي کوي د بوډا نه ښه نه دی ډېر ته ښه دی هېڅ شک نشته ته ځوان او بوډا کښېنې او ځوان ته وایي چې د نظر حفاظت کوه جنکو ته مه ګوره قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الله مؤمنانو سړو ته وایي چې سترګو حفاظت کړي ته یو ځوان هلک په بازار کې ولیدو هغه ته دې وایي جنکو ته ګورئ ونه ګورئ بل ځای کې یو بوډا را روان دی ملا یې سمه ټیټه شوې ده امسا ورسره په لاس کې ده بابا ګورئ جنکو ته ونه ګورئ ګورئ بابا جنکو باندې څه کوي او نو ته ګوري ښه ځوان هلک جنکو ته نه ګوري په دې دواړو کې چې زیات محنت او کوشش کوي هغه دغه هلک دی ځکه چې هغه کې شهوت شته او په شهوت خپه ږدي او جنۍ ته نه ګوري دغه شان پیغله جنۍ ده ځوانه جنۍ ده هغه پردو سړو ته نه ګوري په نسبت د هغه بوډۍ د دې اجر ډېر دی او د دې محنت او کوشش چې د هغه ډېر دی